د کهانۍ په سټارټ کې موږ د باچا یو محل اینو. په محل کې د باچا مور یو سپایي له یو ماشوم ورکي او ورته وایي دا ځنګل ته ویسه او مړی کا. سپایي ورته وایي چې دا کار مه کوه، خو د باچا مور ورته وایي څه چې درته ویم هغه وکړه او درنه څوک خبر نشي. سپایي ماشوم ځنګل ته ویسي، د مړ کولو په ځای یې په یوې ټوکرۍ کې په سمندر کې پرېږدي. دا ټوکرۍ په سمندر کې ډېره لرې لاره شي، کوم ځای کې چې مالي او مالیان اوسیږي. مالي د ماشوم د ژړا آواز واوري، نو راشي او د ټوکرۍ نه ماشوم راواخلي او خپل خاوند ته وایي چې په دې سمندر کې مونږ ته پیله 2 هلکان او اوس دا جنۍ میله وشوه، دا به هم مونږ ځان له لویې کړو او نوم ورله لینا کېږي. 12 کاله تیر شي، لینا د 12 کالو شي. لینا د اوبو د ډکولو دپاره هغه ځای ته راشي کم ځای کې چې مالي دا د ټوکرۍ نه راغستې. بیا دلته د لینا مشر ورور پیټر راشي. لینا ورته خپل د لاس جوړ کړي کیلونه وښایي. بیا دو خپل کور خواته د کار کولو دپاره لاړ شي، کم ځای کې چې د لینا دویم ورور په ونه کې ناستي او دو په لینده ولي او تنګۍ یي. دو درې واړه مالي د سمندر نه راغستي او د ځان نه ورسره ډېره مینه کوي. یوه ورځ لینا د لوبو دپاره سمندر غاړې ته لاړه شي. هلته دا 2 سپي ویني، دا ورسره په لبو شي. دا سپي د الکسندر یي. دی چې لینا ویني خپله مړه ښځه ورته رایاده شي، ځکه چې دا خپله ښځه اول ځل همدلته لیدلې او ډېر خفه شي. لینا راجا الکسندر پسې راشي، د راجا په لاس کې د لرګو نه جوړه شوې کیلونه ویني. تپوس یې وکړي دا تا جوړه کړې ده؟ راجا ورته وایي نه، دا زما ښځې جوړه کړې وه، اوس هغه په دې دنیا کې نشته. لینا ورته وایي چې زه هم داسې کیلونې جوړوم. خپله کیلونه ورله ورکړي او د دې ځای نه لاړه شي. راجا خپل محل ته راشي، خپل مور سره ډوډۍ خوري او ورته وایي چې نن ما د اوبو په غاړه یوه جنۍ ولیده چې زما د ښځې په شان وه او د هغې په شان د لرګو نه کیلونې جوړوي. د ده مور ډېره حیرانه شي او د راجا نه پټه د اوبو غاړې ته راشي. دلته دا د مالي په فیملي کې 3 ماشومان ویني. دا ډېره حیرانه شي او واپس محل ته راشي. د سپایي نه تپوس وکړي ما چې کم 3 واړه تاله د مړه کولو دپاره درکړي وو نو څه دې کړه؟ سپایي ورته وایي چې ما د مړه کولو په ځای 3 واړه په ټوکرۍ کې په یو سمندر کې پرېښي وو. دا ډېره قهر شي او ورته وایي هغه 3 واړه ژوندي دي او ما ولیده او د دې خبرې نه که راجا خبر شي نو زما ټول پلان به خراب شي. سپایي ورته وایي چې اوس څه کول پکار دي؟ د راجا مور ورته وایي نو 3 واړه مړه کول پکار دي، دا کار به زه پخپله کوم. یوه ورځ چې لینا خپلو بطخو ته دانې اچوي، راجا مور دغلته په زړو کپړو کې راشي او په دروغه زویرې کوي. لینا د دې خواله راشي او دا دې تپوسونه شروع کی او ورته وایي چې ستاسو په کور کې څوک دي؟ او لینا ورته وایي زه او زما 2 وروڼه، زما مور د دې سمندر نه راغستي یو او موږ سره ډېره مینه کوي. نو راجا مور ورته وایي تاسو کله دا سوچ کړی دی چې ستاسو اصلي مور او پلار څوک دي؟ لینا ورته وایي نه، زموږ مور او پلار موږ سره ډېره مینه کوي او موږ له د دې موقع نه ده راکړې. نو د راجا مور ورته وایي چې په غر کې یوه ښایسته ونه ده او جادویي اوبه دي، که تاسو هغې نه پرندې راوړ کړه نو د ستاسو ټولو سوالونو جوابونه به درکړي او د دې ځای نه لاړه شي. په حقیقت کې د راجا مور 3 واړه مړه کول غواړي، نو ځکه دو د خطرو نه ډک د جادویي غر ته لیږل غواړي. د شپې لینا خپل 2 وروڼه د خوب نه راپاڅي او د راجا د مور ټوله قصه ورته وکړي. سهار شي او دو ټول ډوډۍ خوري. پیټر وایي زه د لرګو دپاره غر لزم خو وخت په پکې لګي او ناوخته راځم. پیټر د کور نه وځي. لینا هم پسې لاړه شي، ورته وایي چې جادویي غر له ځې؟ پیټر وایي او هلته ځم خو چاته به څه نه وې. لینا ورته وایي چې پرندې له جادویي اوبه او د ونې میوه ورکول درنه ایر نشي. پیټر څه مزل نه بعد جادویي غر ته ورسي. دلته یو جادویي دیوالي. پیټر دیوال پار کی. دلته پیټر ته یوه ښایسته ونه میلاو شي. دې ونې ته نږدې راشي، په یوه ګټه پیشو ناسي. پیټر ته د څه ویلو کوشش کوي خو دی ورته غوږ کښېنږدي او وایي شړي. پیټر ونې ته وخیږي
او د میوې د راشو کولو کوشش کوي. د پیټر لاس وخویږي او د ارتاوېدو سره تې ګټه جوړه شي. بل طرف ته لینا او سیم د پیټر انتظار کوي. شپه شي، لینا چې خپل مور او پلار پریشانه ویني نو ټوله قصه ورته وکي چې پیټر جادویي غر لتل دی. نو مور یې ورته وایي چې تاسو ته دا پته نشتی څوک چې هم هلته لاړ شي واپس نشي راتلی. د دې نه بعد سیم او د هغه پلار پیټر پسې لاړ شي. دوی غر ته ورسي. د سیم پلار غر ته د ننوتو کوشش کوي خو د جادویي دیوار یې نه پریږدي. عجیبه خبره دا ده چې سیم دیوال پار کی او پلار یې د هر کوشش نه بعد ناکامه کیږي. سیم هم هغه ونې ته ورسي کمې ته چې پیټر رسېدلی و. هلته د پیټر نه جوړه شوې ګټې باندې پیشو ناسي او بیا سیم ته د سویلو کوشش کوي خو سیم هم پیشو وشړي. سیم د لیندې په ذریعه د ونې نه میوه راوشوکي او مخې ته لاړ شي. نو بیا د جادویي اوبو ته ورسي او دا جادویي اوبه په غر کې هلته یو باز دته په اشاره سویل غواړي خو دی ورته قار شي او غر ته په خطو شروع ولګي. نیمې ته چې ورسي خپای وخویږي او د ارتاوېدو سره تې ګټه جوړه شي. بل طرف ته راجا د لینا د میلاوېدو د پاره راشي خو لینا خپل د مور سره د خپل رونو په تلاش کې وتی. مالی خپل خاوند د غر نه بهر مایوسه ناست ویني. دی خپل ښځې ته وایي چې د جادویي دیوال د لاسه د دنده نشم تلی خو سیم دنده لاړو او نه پوهېږم چې هلته به هغو په څه حال کې. لینا چې دا واوري نو غر طرف ته روانه شي او لینا هم دیوار پار کی. لینا له پیشو مخې ته راشي. دا کینی او د پیشو نه خپل د رونو تپوس وکي. پیشو د ګټې طرف ته اشاره وکي. لینا پوه شي چې د پیټر او د سیم نه ګټه جوړه شوې ده. لینا د پیشو نه د میوې په شوکولو کې مدد وغواړي. پیشو لینا له میوه راوشوکي. لینا د دې ځای نه لاړه شي نو هغه غر ته ورسي کم کې چې جادویي اوبه یي. بیا باز راشي چې سویل غواړي. لینا ته خپل د رور په باره کې تپوس وکي. باز په ګډه کینی. لینا پوه شي چې بل رور می هم دا دی. دا باز له بوتل ورکی او د اوبو د راوړو ورته ووایي. باز لینا له اوبه ورکی. بیا موږ د راجا مورینو چې راجا ته د واده کولو د پاره وایي. راجا ورته وایي زما د ښځې د مرګ 12 کاله وشو. ما په دومره وخت کې چې واده ونه کو وس هم نه کوم. نو مور ورته وایي چې د څو پورې به یوازې زندگی کې. راجا ورته وایي زما ښځه د یوې کسان لور وه. ما ورسره ډیره مینه کوله خو تا ته ډیر نفرت کو. ته اوس زما په فکر کې شوې. زه هیڅ وخت هم واده نه کوم. بیا موږ لینا اینو چې په یوې ونې کې ناسته پرنده ویني نو میوه او جادویي اوبه ورله ورکي. پرنده ډیره خوشحاله شي. لینا ته خپل د رونو په باره کې تپوس وکي. نو پرنده ورته وایي چې دا اوبه په ګټو واچوه نو رونه به تی واپس انسانان شي. دا هم داسې وکي رونه انسانان شي. درې واړه په پرندې پسې راشي او تپوس وکي چې زمونږ اصلي مور او پلار څوک دي. نو پرنده ورته ووایي چې د ستاسو اصلي مور او پلار راجا الکسندر او د هغه ښځه ده. دوی ورته وایي چې مونږ یې ولې په سمندر کې پریښي یو. نو پرنده ورته وایي تاسو د ستاسو نیا د پیدا کېدو سره صفایي راوړ کړئ چې مړم کی خو هغه مړه نه کړئ. تاسو نیا دا کار ځکه کو چې ستاسو پلار د ستاسو د نیا په خلاف د یو کسان لور سره واده کړی وو چې مینه یې ورسره کوله او ستاسو مور اوس هم ژوندۍ ده خو راجا ته پته نشتی ځکه چې ستاسو نیا ستاسو پلار ته یو چقېدلی لاش خولی وو چې رانی مړه شوه او ورته وی چې واړه دې هم د پیدا کېدو سره مړه کېده. دوی چې دا واوري د حقیقت د ویلو د پاره فراجا پسې په منډه شي. نو پرنده ورته وایي زما خبره نه ده پوره شوي. صبر وکئ. خو دیو لاړ شي او دو د جادویي دیوار نه بهر راوځي. کم ځای کې چې د دو مور او پلار دو ته انتظار کوي. دو ډیر خوشحاله شي. لینا خپل مور او پلار ته وایي چې مونږ ته پرندې ټول حقیقت ووایي. زمونږ اصلي مور او پلار راجا او د راجا ښځه ده او دای راته هم ووایي چې رانی اوس هم ژوندۍ ده. دو ټول په ګاډۍ کې د راجا طرف ته ور روان شي. مالی ډیره خپه یي. د محل کې د راجا مور یو ځل بیا راجا ته د واده کولو د پاره وایي. راجا بیا هم انکار وکي. مالی د ماشومانو سره محل ته راورسي. دو درې واړه محل ته دنده شي.
هلته سپاهي چې دوی ویني معافي ترې غواړي چې زه ستاسو ګناهګار یم او بیا یې راجا له بوځي. د راجا مور چې دوی ویني ډېره قار شي او وایي چې دا غریبانان دي ولې محل ته راپرېښو. خو راجا چې لینا ویني او ورته وایي خیر دې څه خبره ده. لینا ورته ټول حقیقت ووایي. بیا وایي چې پرندې موږ ته وایي چې راني هم ژوندۍ ده. راجا خپل مور نه تپوس کوي چې راني کوم ځای ده. نو دا ورته وایي چې راني مې د خپل د مخې نه لر کېدو دپاره جادویي غر ته لیږلې وه د وسه واپس رانغله چې زه خپل پلین کې کامیابه شوم. راجا چې دا هر څه واوري نو سپایانو له خپل د مور د نیوو حکم ورکي. راجا د وړو سره جادویي غر له لاړ شي او پرندې ته ورسي. راجا د پرندې نه تپوس وکي چې زما ښځه کم ځای ده. پرنده ګټې ته اشاره وکي. لینا په ګټې اوبه واچوي. رانی واپس راژوندی شي. راجا ډیر خوشاله شي او رانی خپل د وړو سره میله وکي. بل طرف ته د راجا مور په جیل کې بند کی. راجا خپل وړو سره د مالی کور ته راشي او د دونه شکریا ادا کوي او دوی ته وایي چې تاسو به مونږ سره محل کې اوسیږئ. دوی ټول محل ته لاړ شي او یو ځای خوشاله زندگی شروع کی او دا کهانی همداسې ختم شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.